یو ځل ماشومان لګیاو لوبې کولې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پکې و دې کې حضرت عمر راغی اوس د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خو یو شان و یو دبدبه وه یو مقام و انسانان څه کې د دواړو جهانو سردار فرمایي د دواړو جهانو سردار په انسان په بدن باندې ویښتو درېږي ویښته چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ متعلق شوي وی حضرت عمر هغه انسان دی چې دی په کومه لاره باندې روان شو په هغې لاره شیطان نه راځي شیطان ته مخه کوي نو وړو چې وکتل چې حضرت عمر راغی د هغه یو دبدبه ده نو ټولو وړو منډه کړې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پکې و هغې وړو ته وی چېرته ځې وی حضرت عمر راغی وی راځئ یاره دې کې عمر راورسېده وی د امیر المؤمنین نه مه یارېږې وی دا خو زمونږ نوکر دی دا خو زمونږ نوکر دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واورېده فوراً یې وی راولې حضرت حسین بس هغوی را روان که حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغی وی امیر المؤمنین ماشوم خیر دی وی ناره یې ولې بس دربار ته یې راوسته وی تاسو وی وی ما ده وی چې ته زمونږ نوکر یې وی شابه دا راته اصول لیکه چې حضرت عمر زمونږ نوکر دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ماشومو خیر دی بس معافي کوي نه نه معاف کوم دې بنا لیکي کاغذ یې راواغېشه پاڼه یې راواغېشته او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ولیکه چې امیر المؤمنین حضرت عمر زمونږ نوکر دی چې دی یې ولیکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راواغېشه او په تندي باندې ښکلې کړه وی ځه زما دا یو مقصد و وی دا څه مقصد و خپل زوی یې راوغوښته عبدالله ابن عمر وی عبدالله ابن عمره دا کاغذ به والې او دا به ځان سره سنبال کې او کله چې زه وفات شم نو زما په سینه باندې به دا کاغذ کېدی وی بابا دا ولې وی دا کاغذ چې کله کېدی وی که ما له فرشتې راشي ما نه د الله استازی راشي او سوال لا نه کوي او زه په سوالونو کې ناکام شم نو زه به ورته یم چې زه خو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نوکر یم او د نوکرانو تپوس خلک د آقاګانو نه کوي لاړ شئ زما نه تپوس مه کوئ زما د آقا نه تپوس وکړئ داسې مینه او داسې محبت او داسې شان د هغوی په ذهن کې و دا خو موږ هسې خبرې جوړې کړې دي د بې علمۍ د وجې نو د اهل بیتو سره مینه محبت ساتل رسول الله مبارک وی زه نه نور هېڅ سوال هم نه کوم الا المودة فی القربا ورې زه د خپلو خپلوانو سره د مینې او د محبت سوال کوم